د بیروزګاری او د غریبۍ او د قرضو د ختمولو او د مسلو هغه د چې ته استغفار ډیر وې ومن كل هم فرجا او د هر مصیبت نه د وتول هر بول الله پیدا کی د هر تنگسیان د وتول د هر مصیبت نه د وتول ورزقه من حيث لا يحتسب او دا غزين بول الله رزق ورکی چې د ګمان کې من راشي رواه ابو داود د حدیث امام ابو داود رحم الله راوړی په استغفار کې ډېر زیات فائدې لري په دې حدیث کې صرف درې راغلي دې درې سره یو څو پتا دي کې د نور شمارم څلورمه فائدې دا شو چې د الله سبحانه وتعالى بندګي ده یوازې دا فائدې کافی ده پنځمه فائدې دا شو چې دې د الله سبحانه وتعالى ګناهونه بخي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا څومره غټه فائدې ده یوازې د ګناهونه ختمې ده غټه فائدې نه بل فائدہ پکې دا ده د دې د لاسه بارانونه راوري الله په قران کې سوې يرسل السماء عليكم مدرارا الله به بارانونه تاسو پتا سره وره په شیبو بارانونه پتا سره وره بل فائدہ پکې دا ده کته چې زما زامن او بچی ډیر شي او مال ډیر شي نو استغفار به ډیر کی الله سوې ويمددكم باموال وبنين چې کله تاسو استغفار کوئ الله بدل مالونه او زامن د بل ډیر درکې الله سبحانه وتعالى باغونه درکې په دنیا کې او په آخرت کې ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله به جنتونه درکې دا جنتونه په دنیا کې مشته او په آخرت کې مشته دنیا کې دا باغونه دي پر اسمه کې بل الله برکت واچي او په آخرت کې بدلم د جنتونه درکې الله سبحانه وتعالى د استغفار دلاسه طاقت ته انسان په بدن کې پیدا کړي او مسلمانانو له په مجموعي تور سره طاقت ورکړي یو سړی کمزور دی بیمار دی استغفار دی ډیر وې د بیماری به ختم شي بدن ته طاقت ملو شي دا خبرم په قران کې شتي ويزيدكم قوه الى قوتكم الله به طاقت ډیر کی سره دا طاقت چې کم تاسو سره دی نو بدن کې به طاقت ډیر شي په امت کې به طاقت ډیر شي دا د استغفار شنو چې دی فائدې یو فائدہ استغفار دا ده چې عذاب نه به بچي لکه صدمه کې ما غایت وي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون چې څو پر موږ بخانه غواړو د الله او استغفار وایو موږ به عذابونه بچو ها بل فائدہ په استغفار کې د نداري چې الله رحمت راوريږي په انسان باندې لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون غټه فائدہ په استغفار کې دام ده چې دی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ده لکه څنګه مخکې د حدیثونو کې موږ سره تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې سل پیر استغفار وي دا شان په استغفار کې غټه فائدہ دام ده چې د غیبت او د چغلخوري او د کنزل او د ډیر سنو په بچ کوم سره چې استغفار ډیر و استغفر الله واتوب الیه استغفر الله او نور چې کوم طریقې د غي استعمالي استغفار ویلو لپاره نو د غیبت او د کنزلونو او د بدو ردونه او د چغلخورینه د دین الله بچ ساتي د یوسف فائدې ما تاسو په تعدی کې ذکر کړی څومره عظیم عبادت دی دغه بعد حدیث ته وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي دې ته وکړي من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چې دا ذکر وي د ملک صد مخ کې ذکر کو چې استغفار په صيغو کې یو صيغه ده یو طریقه ده بيدته استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا هم د استغفار یو طریقه ده الله بوله ورکی سو د فائدې ته ګوري غفرت ذنوبه الله بو د ټول ګناونه بخي وان كان قد فر من الزحف اگر کده د میدان جهاد نه تختیدلې میدان جهاد نه تختیده د ګناه کبیره ده د ګناه ته الله بخي چې کله انسان دا ذکر وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی امام حاکم رحمه الله راوړه دا غیره بعد حدیث ته وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه شداد ابن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده سید الاستغفار د استغفار سردار دی ان یقول العبد چې وبنده دا وي دا کم ذکر چې ویل کېږي دا ګوره د استغفار سردار دی دا چې څوک وي الله سبحانه وتعالی ولا ثور کوي دا به د حدیث په اخره کې بیان شي هغه کم ذکر دی اللهم انت ربي یا الله ته زما ربي لا اله الا انت نشتی دی عبادت حقدار سوا استاره خلقتني زری پیدا کړم وانا عبدك وزستا بنده وانا على عهدك ووعدك ما استطعت او یا الله کوم لوس چې متاثر کړي پاغي باندې ولاړم څومره چې زمان طاقت اعوذ بك من شر ما صنعت کم کارونه چې ما کړی دغه د شر نه پنایني سم پتا پوری ابو لك بنعمتك عليه یا الله کوم نعمتونه چې تا مال را کړی دغه اقرار کوم چې ستا شمار نعمتونه دی په ما باندې او ابو بذنبي او یا الله د دې خبرې مې اقرار کوم چې زه ګناګار یم او ګناونه ډېر کوم فاغفر لي نو ما وبخه فانه لا يغفر الذنوب الا انت نو یقینا ګناونه نه بخي مگر یا الله ته بخي دا اذکار یادوي که تاسو دا وایي چې تاسو په ژوند کې برکت راشي او تاسو ژوند برکتی شي نو دا اذکار یادوي دا یو مرګره زوی نه ما د ځان نه سم یو مفتی اعظم جوړ کړی او شیخ الکل به ځان جوړ کړی او چې کله ولته د هيئت ته وګورو ظاهري شکل ته وګورو ته به یې راګه دې دغه دې ورته کور ته جنوزي کوم دعا وې دعاګانې مخ فتو د پر نه شو دعاګانو زموږ سره سکار ته زموږ د دعاګانو سره سکار دی او د اذکارو زموږ سره سکار ته زموږ د اذکارو سره سکار موږ ته خبرو دعا شي چې خبرې بسنګ او خصوصا په بل مسلمان کې به عیبونه څنګه لټو دا زموږ کار دی بس نه پلانې دیم ځان ته مسلمان وي او پلانې وګوره پرونی دا چلو وګوره پلانې دا چلو وګوره پلانې دا چلو ته څنګه نو ګوره دا آسان اذکار دي دا یادوي الحمدلله الله دومره ثاني پیدا کړی دا چې په هر جبه کې د کتابونو کې ملایوي پښتو کې مشتي دا حسن المسلم کتاب چې تاسو به د جمعتونو کې پروت وړ کې کتاب چې دا پښتو ته ترجمه شوی وړو کې کتاب د بجیب کې مرایي چې دا تاسو سره پروت ځان لته د ورځې یو دعا یادې او لاندې سره ترجمه لیکلي او دا د صد دعا د تمخي یعنی مصیبت راشي کوم دعا به باران شي کوم دعا به کپڑے بدله کوم دعا به سپومبي ویني کوم دعا به دشمن ته چې مخامخ شي کوم دعا به دنیا دعاګانې به غره جمع کړي مؤلف شو قیمتي کتاب دی ځان له دغه پیدا کوي سره د ترجمه پښتو ترجمه سره یو دعا د ورځ یادو یو او یو ورځ به دې سره شي چې ته کتاب ختم کړي نو په سونو دعاګانې ته یاد کړي په سونو اذکار ته یاد کړو د هر ذکر ته معلوم شو چې دلته به دا ذکر وي دلته به دا نو جون به دې برکتی شي اوس دا سید الاستغفار چې کوم دی چې دا چا وي الله بوله ورکی څه غوګو کېږي من قالها من النهار چا چې سحر دا ذکر وي موقنا بها او یقیني به فمات من يومه نو په دغه ورځ دې مړ شو قبل ان يمسي مخکې د دې چې شپه پیراشي سحر دا ذکر وي او څه شو مړ شو فهو من اهل الجنه رسول سمو د جنتی دی سب ټیم پډیر لګي کنه او دغه ذکر کې نیمه غنټه خو بل وبا سي دورځي یو سو سکند زم چې عمرګره بیا د ذکر وي چې چاته صحیح یادي تو معاویه زيش مارمها اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت سوار لسکند به ولې سوار لسکند د ذکر دی او د دې وی او یقین دی په مړ شو جنت تلاړي سمره الله د رحمت ته خزاني پراخ دی او الله غواړي راشي د جنت ګټي مونږ وینا په دې فیسبوک کې چې کوم خباثت ته د دې کتو د پر خلکو سره سمره ټیم دی ا دې واتس اپ د پر د دې ګن بلا د پر سپینګیره سړی په خله کې بغاخني غم ځان لګي په انټرنیټ کې ګرځیو ګوري
نو چې دغه په ځای موږ 14 سکندې دا ذکر وایو سحر او به وایو ماخام خبر دغه نه رسول سوی ومن قالها من الليل او چا چې شپې دا ذکر وي او هو موقن به یقین به فمات قبل ان يصبح سحر خاتون مخک مرش لکه یو سړی ماسوتن منځنه بعد یا ماخام منځنه بعد د ذکر وي د شپې چې ود شو سحر را پانه سیت بس شپې تساوته فهو من اهل الجنه رسول الله دا سړی جنتی رواه البخاري دا حدیث په صحیح بخاری کې دی څومره عظیم عبادت ته څومره اوچت عبادت ته چې الله سبحانه وتعالی به جنت ورکړي او بلدا چې دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د استغفار طریقه مو خوه چې په استغفار کې او بخانه چې کړه د الله نه غواړي نو د الله حمد او ثنا وایي یعنی د الله تعریف کوي لکه څنګه چې دې کې دنه دي چې الله ته زما ربي زستا بندې ما ز کمزور یم ټول د الله تعریفات دي او د خپل ګناه اقرار بم کې چې کلم ته سوال کې د الله نه نو الله ته عاجزي ښکارا کوي الله ز ګناګار یم یا الله کمزور یم یا الله ستانه متونه ډیر زیات دي زما ګناهونه ډیر زیات دي ته اوس الله ته عاجزي ښکارا کوي چې کله الله ته عاجزي ښکارا کوي نو ستا د دعا او د سوال د بل قبول کوي دغه نه بعد حدیث راوړل وعن ثوبان رضی الله عنه ثوبان رضی الله عنه كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انصرف من صلاته کله چې رسول سم پرز مونږ ختم کو استغفر الله د الله نه به بخانه وخته 3 پیری وقال او دا به وي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام دا ذکر بو ویل شو قيل الاوزاعي امام اوزاعي تدول شو وهو احد رواته او دی راوی د دې حدیث وی کیف الاستغفار رسول الله بده بخانه څنګه وخته هغه ته استغفر الله استغفر الله استغفر الله دي سبوي رواه مسلم حدیث په صحیح مسلم کې نو ګوره د منځنه بعد رسول الله استغفار کوي کله د منځ کې څه کمی زیاته شوی چې الله یې وبخي بیا په دې کې اوسو فائدې په بعض روایتونو کې دا راځي په صحیح بخاری کې شته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته چې ماته به د رسول الله د منځ د ختمېدو پته دا په تکبیر سره لګیدا چې کله به سلام وګرځیدل شو نو تکبیر به ویل کېدو الله اکبر نو بیا په دې کې د علماو اختلاف دی بعض علما دا وایي چې د دوه حدیثونو به دې سره جمع کو چې د عبد الله ابن عباس حدیث او دا حدیث نو موږ به دې وایو چې سلام وګرځي نو تکبیر به وایي سبب وایي تکبیر الله اکبر وایي بیا به سیدا وایي نو دوه حدیثونو باندې عمل وشو اوس په دې حدیث کې خدای نه دی کنه چې رسول الله چې بسنګ سلام وګرځو په دې به شروع وکړه د الفاظ پکې نشته خو دې چې پکې دي چې رسول الله به موږ ختم کو دا غینه بعد به د ذکر وي نو د منځنه بعد خو رسول الله ډیر ذکرونه وي واځ د ذکر خو نه وکړه نو موږ خو دې نشو چې ټول به متصل وي او قبل حدیث کې عبد الله ابن عباس وی چې ماته په پته لګی د زبو شاته په جمعات کې وړي کومه به شاته ودرېدو نو چې کله به تکبیر ویلې شو صحابه کرامو به ذکر منځنه بعد په تیز आवाज کو د سنت طریقه ده نو چې کله به تکبیر ویل شو الله اکبر نو ماته پته ولګی چې رسول الله سلام ګرځولې نو د دوه حدیثونو چې راځم کې الله اکبر وای بس استغفر الله استغفر الله دغه وای دویمه فائدہ په حدیث کې اهمه فائدہ غدا ده چې په دې کې دا نه دی ویل چې په کوپړې ویلاس کې خو او یا قیوم او یا قیوم دا به وي دا به کشتي نه دا نه په قران کې راغلي نه په صحیح حدیث کې دي تذکر شته دا بدعت ته چې په سر باندې لاس کې دی یا قیوم یا قیوم نور سازکار بکې مو یا قوی یا قوی یا قوی وي دې سره دماغ تیزی یو د څنګه د سلام وګرځي ګوره د بدعت دومره خطرناک شی دی چې کله په دین کې نوې طریقې راو باسي نو د رسول الله طریقه به ورکی لازم به ورکی دي چې د رسول الله طریقه سره الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام والسلام هغه اخره پورې کوم ذکر نه هغه طریقه ختم شوه چې بدعت راغی نو هغه طریقه نه لاړه چې ته په دغه بدعت باندې عمل کې والله لازم د هغه وخت پورې په دغه خبره باندې عمل نشي کولای چې سو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه پرې خو دي دا د بدعت نقصان دی وره د رسول الله طریقه به پرې دی نو بدعت باندې به عمل کې نو دې باندې مخکې من خبرې ډېری کړې خو صرف اشاره مې وکړه چې دغه عمل ثابت نه دی په شریعت کې دغه نه بعد حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها دغه تیر شوی حدیث چې کوم د صحیح مسلم کې
هغه بعد حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه متفق عليه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه مخکې دا ذکر